مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء مثال دا کسانو چی نیولی دی سوا دا اللہ نا مددگاران کمثل العنکبوت پشان دا حال دا جولا دے اتخذت بیتا چی نیولی دی کور وإن أوهن البيوت أو يقينا وكورنك كمزور كور لبيت العنكبوت خامخا كور دجولا دي لو كانوا يعلمون أرمان شدوي بويدي الله مثالون ذكر كي أو إن الله لا يستحي يضرب مثلا ما بعوضة أو الله بديك حيانك لك سورة بقرة كي مثال زمان ده پوکور ده پارا زرد ده کعبی بر رب قسم خورم زي وسو حکمتون تاستبانو يوسو لكي ده دير تفصيلي خبره چي ولي الله ده جولا تذكره وكره بل شي ولي نيادو چي تاسو ده خبري ووري ديس تاسو ده إيمان دا به دومره ډیر شي او محبت بم د الله سره د الله د توحید سره ډیر شي الله بل شي ذکر کولای شو کني شو ذکر کولای شو نو جولای ولې خاص ذکر کو اولنی مسله خودلته دا چې دا باز غیر مسلمه په قران باندې اعتراضات کوي دا خو اعتراضات شتي چې نه منو خو اعتراض وکړي یو اعتراض هغه دلته کوي هغه تاسو بیانوم او دغه جواب ګور دیسی که الله وی چې د دوی مثال دیسی دی لکه د جولا پشان نو جولا خو نر دی جولا څه دی نر دی نو بیا وی اتخذت بیتا چې نیولی دی کور نو چې مخکې عنکبوت نر دی نو بیا په کارو چې دیسی دلته ویلی وی اتخذ بیتا نو اتخذت بیتا دا تا خو د مادې دپاره راځي کنه نو څنګه عنکبوت نر دی او دیزی کې تا او تانیث د مادې د پر رزول الله دلته اتخذت ذکر کو دا اعتراض غوي کوي نو چې علم د سرنی خواره خله بدینی وری او چې دا موس خبره ده چې عنکبوت نر ذکر شو نو بیا الله ویلو اتخذ بیتا نو اتخذت بیتا څنګه راغی جواب دا غي دا دی او تاسو به ته حیران شئ جواب دا دی چې د جولا دا کور دا دغه نر نشي جوړولای ماده جوړي د تارونه چې روزي کنه د دې نر جولا نه روزي ګوره د دې نر نه روزي د دې ماده نه روزي نو ځکه دې ځکه اتخذت ذکر کو ماده ته اشاره شو چې کور جوړ کړي یاغي بل خبر دي کې دا سبحان الله لوی دا کور څه دی اوهن البيوت په کورونو کې کمزور کور دی ولي کمزور دی کور دا معلومات به تاسو کې دي شول پر حاصله وي یو خدا معلومات دا خبره ساتي چې دا کور د تارونه د نری جوړي کما ده ماده جوړي دویمه چې کله دا کور جوړ کی دا ماده نو دا نر چې کم دی د دې سره د مړکی دا نر جوړه مړکی نو به چې کړه دا بچی کم پیدا شوی دره لوی شین د خپل مور مړکی او دا لوی طریقه ده الله وی دا کورونو کې کمزور کور دی چې خزر راولګي د خاونې مړ او به بچی راولګي د مور مړ کړه سبحان الله ذکر الله په کورونو کې کمزور کور نو صرف په دې کمزور نه دی که سیلی رالی ختم شو کسیلی رالا نو ختم شو دغشان د مشرکانو د عقاید دی کنه دغشان د مشرکانو عقاید دی معمولی پوکې دولور کو ارسه ختم شي بل خبره ده کله چې مشرک تاسو سره مناظره کوي او خبرې کوي نو دې په خپل خبرو کې نخلي دې په خپل خبرو کې نخلي نو دا جولام کم کوری چې جوړ کړي په دقیق کې نخلي الله ولې اسی تذکرہ نه کوي د شي
رب العالمین چې یو ذکر یو شی یادې خاص نه په دې کې بس کمال دی یادولو کې دلته چې الله عنکبوت ذکر کو نو دې کې د بعض فواید دي بعض یعنی د الله په توفیق سره الحمدلله زه په دې باندې پوره ځان له یو بیان هم کولی شم باذن الله خدای یو څو خبرې چې مخې ته رالي نو د یاد ساتي یو بل ناشنا فایده ته ذکر کو د دې صورت غټه موضوع څه ده د دې صورت غټه امتحانات او فتنې څنګه چې د جولا د کور په یو بل کې ننوتې دي د قشن د فتنې په یو بل کې ننوتې نو دی یوې فتنې نه چې خلاصېږي په بله کې به راګېرېږي چې رای نه خلاصېږي بله کې به راګېرېږي نو ځکه سورة العنکبوت دې ته وایي د جولا کور او تذکیره د فتنو د یو بل سره برابر دي ځکه چې دې قرآن کې سړی سوچ وکړي که نه نو سر ته به دا خبرې ونه راسي مخکې ورځو کې ما یو تفسیر یو ملګري راله راکړی و هغه 28 جلد دی 28 جلد کې د قرآن تفسیر کړو هر جلد غټ جلد او په اوله کې به دا خبره لیکلې و ماته یو 2 جلد کتلي دي الحمدلله نو په اوله کې دا خبره لیکلې ده وی ما نه ډېر زیات کمی شی د هغې به راته بخانه کوئ او زما د کمزوري علم مطابق ما دا لیکل کړي دي د کمزوري علم مطابق د 28 مجلده کې تفسیر لیکلی د الله د قرآن هغه حکمتونه فایدې هغه به څوک سر ته ورسي یوه فایده چې اوري ایمان به دې ډېرېږي په الله باندې هسې دې ته سورت عنکبوت نه دی ویلی هسې په دې کې د جولا تذکره نه ده جولا او فتنې د دې یو بل سره یعنی مناسبت لري دا خبره نو د دوی هم دغه حال دی د قبر پرست د جولا کور دی معمولي دلیل نیم دلیل چې د راښکاره کړو دغه هر څه لاړو دړې وړي شو هر څه لاړو څه شو دړې وړي شو ختم شو نو بیا به تا ته څه وایي غوسه به شي مړه تا سره خبرې نه کړي یاره خبره کې دلیل او دلیل نو د دغه اصل کې د دغه عقیده هغه په دغه باندې نه ده ولاړه په خپو باندې الله سبحانه وتعالی په سورت ابراهیم کې دا خبره ذکر کړې ده الم تر کیف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كلمة طيبة څه مراد ده توحید كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء د توحید مثال پشان د ونی د کجوري دی جړل سم مضبوطه جړل ده او سری د اسمان سره خبرې کوي تؤتي اكلها كل حين باذن ربها او هر وخت په میوه مورکه د کجوري ونه څومره مضبوطه خبي الله سوي ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار او مثال د شرک او مثال د خبرو د دې مشرکانو هغه د پلیتی ونی دی پلیتی ونی د مراد دلته مرغونه چوته وي یا بس خلکو ته کار کونډي وي نه دا به د زمکی په دې سر باندې د قشان پرته نو خونی مترخ لکه زهر ما لها من قرار جړل خو د سره نه دي چې لته ولور کوي د هر سبا خولار شي گزار بشي د مشرک حال نه موحد لکه د غر موحد لکه د غر یو خبرو کی یو دغه غر څخه ختم شي قرآن او حدیث دلیل خو پرې دا ډیر مضبوط دي عقلی خبره پر هوا چې غیر سوله ختم کی ما تاسو خبر ذکر کړو د پنجابي او عالم تقریر کو توحید په موضوع نه ما ورېدو هغه په دې منځ کې مخامخ یو کس ودش او تاواز کوي درا پاسو یې درا پاسه غریب ډیر ګډ وډ شو د خلکو مخ کو سم غنو وی ما سو یا اخرنی خبره ما سو غریان کته توسنه ویات ودو به وی واوري
زمونږ د موحدینو هغه چې وده شي نه اوري او د دوی هغه چې مړ شي د خاورو د ډیري لاندې پروت وي بیا هم اوري. د دې یوې خبرې سره دوی هغه ټول هر څه دړې وړي شو او ختم شو. زمونږ هغه چې وده دی اوس یې وده دی نور ښه زړه یې درځېږي ساه پکې چلېږي او نه اوري زما خبره یې وانه اوري او د دوی هغه د خاورو د ډیري لاندې مړ پروت دي او هغه خبرې اوري. الله دې موږ په توحید باندې مضبوط او برقرار او همیشه ساتي.